در سره یو په تیاره او په رڼا ښکلا به دې څو چنده شي لا زیاته په دنیا. کندهار ښاروالي یو بل وسلوونکی سړک په اساسي ډول ورغوي. کندهار ښاروالي د خپلو بنسټیزو انکشافي فعالیتونو په لړۍ کې د کندهار ښار د 14مې او لومړۍ ناحیو ترمنځ یو مهم وسلوونکی سړک په اساسي ډول ورغوي. کار انشاءالله په پوره معیار او د سټنډرډ سره برابر شوی دی. موږ خپله پوره هڅه کړې ده چې هم دنیوي او هم اخروي مسؤلیت په نظر کې ولرو او بیا دا کار سرته ورسوو. یاد سړک چې 650 متره اوږدوالي او نږدې 11 متره پلنوالی لري د 18 میلیونه افغانیو په لګښت د 3 میاشتو په موده کې جوړ سو چې د کار پر مهال یې هره ورځ شاوخوا 80 تنه فني او غیر فني کارکوونکي په کار کولو بوخت وه. پښتنه ډېر خوشحاله چې په کار وخته دي او ګوله ډوډۍ د کور لپاره وړي دي. د دغه سړک په جوړېدو سره د سیمې خلکو او د دې لارې تونکو ته د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې سوي، ترافیکي ستونزې کمې سوي او د ښار نظم ښه سوی. د سیمې اوسېدونکو او د دې لارې تلونکو کسانو د یاد سړک له رغېدو څخه خوښي څرګنده کړې او د کندهار ښاروالي له دې مهم اقدام څخه یې ځانګړې مننه کړې. موږ د افغانستان د اسلامي اماراتو څخه ډېر خوشحاله یو چې شپه او ورځ موږ ته په کار او په خدمت کې اخته دي. دا سړک جوړ سو، خلکو ته لاره مساعده سوله، د دوړو څخه محفوظه سول. د یادولو وړ ده چې کندهار ښاروالي د پخوا په پرتله په بېساري ډول لوی او پراخې انکشافي پروژې پیل کړي دي چې دا د کندهار ښار د آبادۍ، پرمختګ او د ښاریانو د هوساینې لپاره ستر زیری ګڼل کیږي. جنان وطن